ستر امپراتور او د افغانستان بنسټګر احمدشاه بابا. احمدشاه بابا د زمان خان او زرغونې انا زوی په 1922 کال هرات کې زیږېدلی. احمدشاه بابا څنګه واک ته ورسېد او حکومتي چارې یې څنګه پر مخ وړلې؟ په 1940 کال د کندهار په شیر سرخ زیارت کې د بېلابېلو قبیلو مشران راټول شوي وو چې د افغانانو لپاره یو پاچا وټاکي. د هرې قبیلې مشر پاچاهي غوښتله او د دې موقف ترلاسه کولو لپاره یې په ساعتونو خبرې کولې. احمدشاه بابا په دې غونډه کې یوازینی استازی و چې نه به غږېده، خو د هرې ورځې په جرګه کې برخه درلوده. د همدې سیالیو او اختلافاتو له کبله دغه جرګې 9 ورځې دوام وکړ او بالاخره په 9مه ورځ له زیاتو بحثونو وروسته پیر صابر شاه کابلی راپورته شو او احمد خان یې په ټولو ګډونوالو کې ډېر تجربه لرونکی او ټولو افغاني کورنیو څخه شریفترین انسان او د افغانانو د پاچاهۍ لپاره وړ شخص وباله. د غنمو یو وږی یې راواخیست او د تاج پر ځای یې د احمدشاه بابا پر سر وټومبه. د پیر صابر شاه په دې کار هیچا اعتراض ونه کړ او په دې ترتیب احمد خان پاچاهۍ ته ورسید. دا مهال د بارکزیو له قوم څخه حاجي جمال خان د ټاکل کېدو ډېر چانس درلود. هغه د احمد خان لاسنیوی وکړ او د سدوزي دوراني دولت بنسټ یې پیاوړی کړ چې د افغانستان د تاریخ په یو ډېر حساس وخت کې د ځان تېرېدنې یوه ستایلې او غوښتلې بېلګه وړاندې کړه. په مقابل کې احمدشاه بابا تر وروستۍ سلګۍ پورې د دغه درانه سپین درناوی کاوه او په هر کار کې له هغه څخه مشوره اخیسته. همدارنګه نورو ټولو مشرانو هم دا ډول د احمد خان ملاتړ وکړ. بل مشهور علت یې دا و چې د سدوزۍ قبیله له نورو قبیلو څخه کوچنۍ وه، نو که چیرې احمد خان د ولسي ګټو پر خلاف چلیدلی وای لرې کول به یې اسان و. بالاخره دورانی مشر د ځانګړو ښېګڼو له مخې پاچا وټاکل شو او د ولس د بابا په نوم ونومول شو. د افغانستان له خلکو څخه د احمدشاه بابا لومړنۍ غوښتنه دا وه چې قبیلوي اختلافات پرېږدي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي وحدت تامین لپاره سره یو موټی شي. په همدې ترتیب د قبیلو د استازو لخوا د احمدشاه بابا دغه غوښتنه ومنل شوه او همدغه ملي یووالی د احمدشاه بابا د بریالیتوب سبب شو.